السلام علیکم درنو دوستانو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ د برخې نوی لوست وړاندې کړم. موږ په تېر لوست کې لام او میم توري لوستلي وو. اوس غواړو چې د نون او واو توري ولولو. نون په څه ډول لیکلی کیږي او واو په څه ډول لیکلی کیږي. راځو خپل لوست پیلوو. که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، هیله لرو چې دا هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې اپلوډ شوې ویډیو تر تاسو زره ورسیږي. راځو خپل لوست پیلوو. کله چې موږ نون لیکو د لام په څیرې لیکو، خو ګورئ لام مو الف ډېر اوږد ورکولو، یعنې ډېر جګ و، خو نون ته بیا الف کوچنی ورکوو، یعنې جګوالی کموو. دومره جګوالی نه ورکوو لکه لام ته مو چې ورکولو. نون ته لږ جګوالی ورکولی کېږي، د دې کرښې څخه جګوالی. او لاندې حرکت یې د لام په څیر دی. که چیرې تاسې لام زده کړ، نون مو به خپله زده کېږي. د نون جګوالی چې دی 3 ټکي دی. جګوالی یې 3 ټکي، همداشان پورتنۍ برخه یې هم 3 ټکي ده. لاندنۍ برخه یې د لام په څیر 4 ټکي ده. راځو واو لیکو چې واو په څه ډول لیکلی کېږي. د لیکي څخه پورته یو حرکت کوو داسې، او بیا پورته ځو، بیا یې تاووو، بیا لاندې راځو د لیکي څخه. یعنې دا کرښه په نظر کې نیسئ. هر وخت چې تاسو لیکل کوئ، کرښه په نظر کې نیسئ. د واو جګوالی چې دی 3 ټکي دی، او عرض چې دی 2 ټکي دی. راځو یو ځلې بیا درته لیکم، یو څو ځلې چې ښه ورباندې پوه شئ. نون داسې تاوو، بیا پورته ځو. واو څومره چې تاسو تمرین ډېر ورباندې وکړئ، دغومره به ښه ورباندې پوه شئ. ښه دقیق وګورئ چې بیا له ستونزو سره مخ نه شئ، او تاسې وکولی شئ چې په اسانه توګه یې زده کړئ. هیله ده چې د نن ورځې لوست تاسو یې په ښه توګه زده کړئ او ډېر مشق او تمرین ورباندې وکړئ. زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه. تر بیا ښې چارې. السلام علیکم درنو دوستانو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ د برخې نوی لوست وړاندې کړم. موږ په تېر لوست کې لام او میم توري لوستلي وو. اوس غواړو چې د نون او واو توري ولولو. نون په څه ډول لیکلی کېږي او واو په څه ډول لیکلی کېږي. راځو خپل لوست پیلوو. که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، هیله لرو چې دا هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې اپلوډ شوې ویډیو تر تاسو زره ورسیږي. راځو خپل لوست پیلوو. کله چې موږ نون لیکو د لام په څیرې لیکو، خو ګورئ لام مو الف ډېر اوږد ورکولو، یعنې ډېر جګ و، خو نون ته بیا الف کوچنی ورکوو، یعنې جګوالی کموو. دومره جګوالی نه ورکوو لکه لام ته مو چې ورکولو. نون ته لږ جګوالی ورکولی کېږي، د دې کرښې څخه جګوالی. او لاندې حرکت یې د لام په څیر دی. که چیرې تاسې لام زده کړ، نون مو به خپله زده کېږي. د نون جګوالی چې دی 3 ټکي دی. جګوالی یې 3 ټکي، همداشان پورتنۍ برخه یې هم 3 ټکي ده. لاندنۍ برخه یې د لام په څیر 4 ټکي ده. راځو واو لیکو چې واو په څه ډول لیکلی کېږي. د لیکي څخه پورته یو
حرکت کوو داسې او بیا پورته ځو بیا یې تاووو بیا لاندې راځو د لیکي څخه. یعنې دا کرښه په نظر کې نیسئ. هر وخت چې تاسو لیکل کوئ کرښه په نظر کې نیسئ. د واو جګوالی چې دی 3 ټکي دی او عرض چې دی 2 ټکي دی. راځو یو ځلې بیا درته لیکم یو څو ځلې چې ښه ورباندې پوه شئ. نون داسې تاوو بیا پورته ځو. واو څومره چې تاسو تمرین ډېر ورباندې وکړئ دغومره به ښه ورباندې پوه شئ. ښه دقیق وګورئ چې بیا له ستونزو سره مخ نه شئ او تاسې وکولی شئ چې په اسانه توګه یې زده کړئ. هیله ده چې د نن ورځې لوست تاسو یې په ښه توګه زده کړئ او ډېر مشق او تمرین ورباندې وکړئ. زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تر بیا ښې چارې.